د پاکستان طالب نامه یک ټلویزیون د شپې 8 بجو خبري ټولګه د خرغلاس نن سه شنبه دوري یا حمل اتلسمه چې د اپریل 9 نیټې سره برابر ده په بل کې هم ورسو د مهمو خبرونو سرټکو ده د بهراني سیاست په اړه کورنۍ نیوکه د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر یو ځل بیا د اسلام آباد پر چلن سخت نیوکه کړي او ویلي چې د پاکستان پوځي رژیم د امریکا او اسرایل پیروي کوي مولانا فضل الرحمن د افغانستان او هند سره د پاکستان د سوداګریزو لارو د تړلو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه कि हमारे हुक्मरान अमेरिका के गुलाम हैं। अमेरिका इस वक्त इसराइल की पुश्त पे खड़ा है। उन्होंने फिलिस्तीनियों का कत्लेआम किया, अभी उनका फिलिस्तीनी मुसलमानों के खून से पेट नहीं भरा। له تاشکند سره د کابل د 400 میلیون ډالرو قراردادونه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونولي چې د ازبکستان په فرغانه کې د افغانستان او ازبکستان د خصوصي سکتورونو ترمنځ د سوداګریزې شبکې په اړه غونډه کې د دواړو هیوادونو د سوداګرو ترمنځ د بیلابیلو سکتورونو په تیره د نساجي صنعت خام مواد او درملو په برخه کې د 400 میلیون ډالر څخه زیات ارزښت شل تړونونه لاسلیک شول. او په استانبول کې نښتې او د سپاه پاسداران له لوري د پراخې جګړې خبرداري د ټرمپ له لوري د ضرب الاجل د پای ته رسیدو لپاره شمېرنه پیل کیږي او متحده ایالاتو ولسمشر ادعا کوي چې که تهران یوې هوکړې ته ونه رسیږي نو ایران به په راتلونکو څو ساعتونو کې په بشپړه ډول ویجاړ شي. سپاه پاسداران وایي زموږ له سترې کرښې مه تېرېږئ، جګړه به سیمه ییزه شي. په دې وروستیو کې په استانبول کې د اسرائیل قونسلګرۍ ته نږدې 3 کسان وژل شول. لفاظی‌های بی‌ادبانه، گستاخانه و تهدیدهای بی‌اساس رئیس جمهور متوهم آمریکا که ناشی از گرفتاری در بنبست و توجیه شکست‌های پی در پی ارتش آمریکاست هیچ تأثیری در تداوم عملیات‌های تهاجمی و کوبنده رزمندگان اسلام علیه دشمنان آمریکایی و صهیونیستی ندارد و نخواهد توانست بی‌آبرویی و تحقیر آمریکا در منطقه غرب آسیا را جبران کند. به یاری خداوند متعال با هر اقدام شما شکست دیگری بر شکست‌های قبلی شما اضافه خواهد شد. اوس هم بشپړ خبرونه. د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ته په یو لیک کې پر افغانستان د پاکستان پوځي رژیم بریدونه د نړیوالو اصولو خلاف بللي او د دې بریدونو د غندنې غوښتنه کړې ده. کرزي ویلي چې دا بریدونه د ملکی مرګ ژوبلې او ملي تاسیساتو ته د زیانونو لامل شوي او د نړیوالو قوانینو د ملګرو ملتونو له موخو سره په ټکر کې دي. کرزي همدارس ټینګار کړی چې پاکستان له 4 لسیزو راهیسې افراطګري د سیمې د نفوذ لپاره کارولې او له ملګرو ملتونو غوښتي چې د خپلو هڅو له لارې د افغانستان د حاکمیت د نقض مخه ونیسي او د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پر پاکستانی رژیم د امریکا د غلامۍ تور لګولی او د ناوړه موخو پر ضد یې له مردان څخه د مبارزې د پیل اعلان وکړ. په همدې حال کې مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا د دې هیواد پر حکومت له افغانستان او هند سره د سوداګریزو لارو د تړلو له امله نیوکه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ټام فلیچر ویلي چې پر ډیورن فرضي کرښه د وروستیو نښتو له امله شاوخوا 490,000 افغانان له خپلو مینو بېځایه شوي دي. कि हमारे हुक्मरान अमेरिका के गुलाम हैं. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان پوځي رژیم د امریکا او اسرائیل پر ملاتړ تورن کړی دی कि हमारे हुक्मरान अमेरिका के गुलाम हैं. अमेरिका इस वक्त इसराइल की पुश्त पे खड़ा है. उन्होंने फिलिस्तीनियों का कत्लेआम किया, अभी उनका फिलिस्तीनी मुसलमानों के खून से पेट नहीं भरा कि उन्होंने ईरान पर हमला कर दिया, लबनान पे वो कत्ल गारतगरी कर रहे हैं. د پاکستان حکومت د خپلو ناوړو سیاستونو په پلي کولو سره غواړي د اسرائیلو اشغالګر رژیم خوندیتوب او په اسلامي نړۍ کې د امریکا روانې ټولوژنې او چور او تالان ته زمینه برابره کړي. په همدې حال کې د پاکستان جمعیت علماء اسلام ګوند مشر ویلي د پاکستان د اوسني حکومت د دغو ناوړو سیاستونو پر وړاندې د روانې فبروري میاشتې پر 12مه نیټه له مردان څخه سیاسي مبارزه پیلوي چې نورو سیمو ته به یې هم پراخه کړي. इनके नापाक
इरादों को हमें समझना होगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ 12 अप्रैल को मर्दान से एक बहुत बड़े अवामी इज्तिमा से हम इनके खिलाफ कलमे हक बुलंद करने के लिए आगाज़ कर रहे हैं। د پاکستان واکمن ګوند د امریکا تابعیت او د هغه د سیاستونو پیروي کوي. د پاکستان د ناسمو پالیسیو او سیاستونو پر ضد له مردان څخه به د روانې میاشتې په 12مه د سیاسي مبارزې پیل وکړي او دا به د پاکستان نورو سیمو ته هم وغځوي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا د دغه هیواد پر حکومت له افغانستان او هند سره د سوداګریزو لارو د تړلو له امله نیوکه کړې او زیاته کړې چې افغانستان او هند د سوداګرۍ لپاره نورې لارې هم لري، خو پاکستان خپلې سوداګریزې لارې بندې کړي او موږ ته وایي چې د تیلو مصرف کم کړئ. په همدې حال کې په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ټام فلیچر ویلي چې پر ډویران فرضي کرښه د وروستیو نښتو له امله شاوخوا 94,000 افغانان له خپلو مینو بېځایه شوي دي. د هغه په وینا دغه بېځایه شوې کورنۍ له سختو بشري ستونزو سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. نوموړي زیاته کړې چې د دې وضعیت سره هم مهاله د افغانستان په 11 ولایتونو کې وروستیو سیلابونو هم درانه زیانونه اړولي دي. پر همدې موضوع د بس په تړاو سره د نړیوالو چارو کارپو عزیز الدین مرج را سره د مرج صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم. رابش لومړۍ پوښتنې ته د پاکستان دننه د حکومت پر وړاندې د سیاسي ګوندونو راپاڅېدل آیا د پاکستان سیاست له ګواښ سره مخ کولی شي؟ مننه باران. خو لومړی تاسو ته همکارانو ته لیدونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم. ګورئ دا صحیح ده چې مثلا سیاسي ګوندونه خلک د ملت د پاکستان یو څه هیلهمندي ورته لري، دوی خبرې ماوري، فکر هم انګیرم دا کوي چې ولا دوی به قوت لري، دوی به صادقانه خدمت وکړي څه وایي. مارم په ټوله کې دا ګوندونه چې جوړ شوي له بنیاده تر دا اوسه پورې دا د استخباراتو یا پخوا مثلا د هند یا اوسني پاکستان د ISI د کنټرول لاندې دي. دا ټول یو وخت کې به مخکې چې جوړ شوي ولا بنیاد څه وړاندې کانګرس هند کې به ناست یا اوس د ISI کنټرول لاندې دي. دوی به غږ کاوه مثلا خصوصا د پښتنو په سیمو کې چې دوی کسان وو لارو باد یو افغان موږ افغان یو زه افغان یم افغان به یم افغان به پاتې سبب په دې کې د افغانستان له حکومتونو خصوصا د خلکو پرچم په وخت کې د خاد یا د امنیت د 11 ریاست تر ریاست قبایلو ټویلي لدينا ډېر پیسې ماکستري. بله ډېر کسان به د تراتل مثلا زه خپل په د نجیب د کارمل وخت په پانتون کابل کې ومه ډېر سره تقریبا دوی تر قدر او عزت ورکول کېده. ټول مخشار خان رحمان وبال ساکم و قندار کې 50% په نګرار کې 70% خوست پانتونو کې د درس ویلې ورسونه به ماکسله همدا ګوندونه مارکي کول. اما په اصل کې سوستګوري بس مثلا د عمل ولی خبر واورے میں پاکستانی ہوں پاکستان میرا جان ہے میرا جگر ہے یا مثلا اسفندیار ولی چواورے یا فل محمود خان افزاید چواورے بیا رابط دا مولوی فضل الرحمن ته د مفتی محمود زوی ده چې مفتی پنومه دی او کرنل دا سلسله دا ټول اته بدون لایسه څوک نه حرکت کولای شي نه کوم ګوند جوړوي شي نه کوم مظاهره او مبارزه کوي سیاسي کنټرول کله څوک بغاوتو کې سبا د ګرکې لکه وزیرستان چې تاریخ تام کړ خلک هغه د داسې کړنې مسره کوي. نو بنا نو داسې د چې په امیاتو کې چې د پاکستان خپل بهرنی او کورنی سیاست د غرب په لاس کې بله موږ دلته باندې او اشتباه ونو کو خطا لاړو سو ذات ترنه باسو خستر بخار وانه چې دا بعد ومن چا حقایق ومن بیا منګه قطر سیګو مخ په تدبیر نه وایي سو په لګړ تاوان باندې پیږي. هغه دا چې پاکستان یو ایالت د غربي نړۍ ده دا غرب جو کړ خپل مخ د پاله جوړښت نه تر اوسه پورې سعودي عربستان د غرب په امر باندې د پیسې ورکړي بودیجه ورکړي. بله خو کچته دا مجاهدینو جال د خلکو تم سعودي پیسې راځي خو موږ د عربو چې واخو ولا د اصحابینو موافقه نه دا شان فرق کوي. مرسته ته پښتنه دا ده
که چېرته دا سیاسي ګوندونو سره عام ولس هم یو ځای شي لکه پښتانو او بلوچ بېلتونپالو ډلې چې ویلي چې غواړي د پاکستان حکومت پر ضد باندې اعتراضونه وکړي، څه فکر کوئ آیا دوی به په دې بریالی شي چې د پاکستان حکومت پر ګونډو کړي؟ زه ګمان نه کوم ځکه پاکستان حکومت نشته، حکومت ګورو موږ دغه د غرب له خوا نه ملاتړ کېږي، زور او زیاتی نقص د حقوق بشر هر څه چې کار اخلي څه نه ورته کوي، ځکه ورته ویل کېږي دا کار ترسره کړه. دا تقریبا 80 کاله چې پاکستان جوړ شوی دی، هر چاودنه هر وزنه هر مرزونه د پښتنو بلوچو په سیمه کې کېږي. منلي دي کوم په پنجاب کې په لاهور کې او کراچي کوم دا شوی یا وړکۍ داس هم چې کېږي هم چې دیهات هم دوی مجبوره سي بیا د پښتنو په ورکشاپ کې یا دکان کې مارکیټ کې چاودنه سره وکړي، بیا هغه نه بلوا جوړه کړي. هله صاحب پرې دی بل دی خواره صاحب چې چو صاحب راغی، پولیسان راغله، کارنل راغی، سرجم صاحب راغی، بریګیډ صاحب راغی، هله اخر چې بیا سوا پښتنو کې لا دکاندارانو یاره وای مړه داسې وړکۍ د ماکاوه هسې هغه ماشومان وویرېدل، نور کومه خبر نشته. دا مرګ زوب له وهل ټکول دهشتګرد ترهګر دا ټول اقتصاد پښتنو بلوچي پسې کوي. نو بنا په دې پروژو باندې ټول خلک کېږي. دا چې اوس خلک وایي چې والله موږ به فلاني ګوند مشر سره ټول سو غربه سو بیا به یو انقلاب راولو تغییر او د امکان سره مشر خرڅ شوی دی. هغه مشر چې ته پروتوکول اساس نه لري سبا ته بیا لکټ نه د شپې جګې ورکوي. دا شانته ساعت مصالح ډلې نه څه څوک ګرځي وای او د ډلې ته مصالح پیدا سي او څو وخت خلک عام هغه عام عسکر فعالیت کوي، مشران هغه د کنټرول لاندې دي. بله دا خپل ټي ټي پی او داسې ګوري پر مشرف په وخت مونږ ولې چې 100 میلیونه وو ما کومک کړی د طالبانو په اوله دوره ماتېدو کې ما ته راکړه. امریکا ورنکړي ټي ټي پی تر بونیره پورې تر مثلا 9 تر اسلام آباد ته نږدې تر سوات او کالام او باران او تیرو چترال ته پورې ورته ملتانه ورسوي. باندې کله چې اته ملي ورګ په 2 ورځې کې به ټول وزیرستان ته راغله چپ پیاس ولا دا څه کنټرول دي دا کوماري فزرمان کوم خبر کوي بعض وخت قتل خپل وزي لکه ملي فزرمان وو ویل چې پاکستان چارواکي د امریکا غلامان دي. دا خبره وکړه یا مثلا وایي چې دي غداران دي لملت سره غداري کوي. تاریخ خبره دا وخت د رسول سګنس پر ظلم زیاته کوي. مثلا فدرالي کې ایالتونه ټول توازن د قوای ټول ته یو رقم حقوق ورکول کې دا څنګه چې پښتانه غدایي کوي، بلوچستان لباس نه لري او بن لري، شتمنۍ تیوډي او پنجاب کې عیاشي د ځوان د غاز د باغ دغه خو به حکومت نه او پنجاب ته څوک چې زین دی ویزا ورکړي د فورمې په نوم ویزا ورته جوړه کړي. کوم حالات هم بحراني راسي له پنجاب نه دی الکرا او باسي وایدا د منګ حریم ده د خواته سراسي سری کړی نه خواته نوې دی په باور پاکستان نه لري. پاکستان چارواکي په دې باندې کیږي نو بنا ځان خطا وسل په کار نه دي کوم ډیر فشار کراولي بیا برته یا داسې پکې او یا مشان ته پیسې ورکړي بله بیا بل اخر د دولت په ګټه باندې بیا خبرې کوي. دلته کچرته فرض کړو د پاکستان د کورنۍ تاوتریخوالی پیل شي، آیا هغه هیوادونه چې له دوی سره د پاکستان سره د ګاونډیو پر وړاندې په بریدونو کې ملاتړ کوي پاکستان سره به مرسته وکړي؟ ګوره دا د پاکستان کې بې نظمي حالات خرابېدل دا کنټرول ده. دا د بلوچستان پورته شوی اقدام دا خو دوه علت یو د چین د پانګونې نه مخنیوی و، بل د ادرسونو بدلول و، دریم په لوی کچه کې پلان د چې بیا ایران مهار سي کردستان او بلوچستان جوړیږي. خو خو بلوچستان په دې جوړ لکه چې دوی غوښتل د زایدان او سیستان او بلوچستان سیمه د ایران هم واخلي دوی سره او ځای کی. نو دغه لپاره ته انتظار و. دا د هغه یو ریزرو مسله ده، جدا خبره ده. دا چې پښتنو برخلیک څنګه کیږي دا ورسته خبره ده. اما په ټوله کې د پاکستان بقا، د پاکستان کنټرول، د پاکستان دوام هر څه د غرب پلاس کې دي. غرب پروژه ورکوي کنټرولوي نه ماتېږي، نه اقتصاد خرابېږي، نه بودیجه خرابېږي، ټول غرب کنټرولوي. دا چې سزا ورکوي کله کله حکومت لکه عمران خان لري کې چې بغاوت ولې وکړه، ولې د چینایان راوستل سمه ګزاري وکړه، ولې د روسان راوستل د وسپنې ویلېدو فابریکه کې د جاپي ځای کړه، یا ولې ته اوس تمرینات
پوځي پروتوکول لاسلیک کړي هغه سی به سزا ورکړي په هغه عظمت ټول د تاریخ انصاف له ټولې کابینې سره زندان ته واچوي بله یا تابعیدي یا لکه بوټو وزیاوله خواسي دا به جدا خبر دی په دې پیږي اوس مشران نه پیږي کدا حکومت دایمي بیا دوی داسې چارل غوړیان سره کوي لکه هند او افغانستان او بنگال او دوی سره به دا خو بیا د دې ته نه ګوري دا په راتلونکي تاریخ لري نفرت ولې جوړ کې د خلکو منځ کې سوداګري ولې ونه کی ولې کې اړیکه ولري ولې ترازی د افغانستان کې کټه پورته رکی و د ترازی د هند او د افغانستان بر کړای آیا مملکت دا کار کوي خپل لارې باندې کړي تاوان کې روان دي خلک کړي دا ټول جوړ کړي دا ستونزې کلدار پورته سو تیل باندې سو داس ول خلک مصروف ساتي د اقتصادي کې کله کله بله اقتصادي ستونزې خپل حکومت زیږي چې خلک مصروف پاندې شایانو کې چې ځان ته حیراني ډوډۍ ته حیراني دا سیاستونه د لپخوان ډېر پخوانه ډېر منور سه ارستو نونو په دې کې درسونه ورکړي مطلق دا ده چې خپل تدبیر مملکت خپل نشي موږ د ټولنه ګورو چې خیرات پردای راکي موږ د ټولنه چې پردای راځي حکومت جوړي تا په خپل ګټه جوړي خیرات کډوره پیدا کې لاس په توان تر رسي خپل اقتصاد خپل اتحاد خپل ځکه خپل وب خپل زراعت خپل معدن خپل کادرونه خپل راتلونکي خپل پالیسی خپل تاریخ جوړول ډېر منور سه کول پکار خپل حکومت جوړول خپل ملت سره لاس یو کول د موږ په ګټه د نړیوال چارکار په عزیز نمبر سبستاس له حضور څخه په خبرونه کې نړۍ منکم کور موده اوس هم ورسو د خبرونو دوام پر لور د اپریل 9 د روغتیا نړیوالې ورځې سره برابر ده د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام په افغانستان کې د ساينس پوهانو او روغتیایي کارکوونکو له کار ملاتړ کوي چې ژوند ژغوري د ادارې وویل چې د نړیوال صندوق په ملاتړ په ټول هیواد کې د HIV نري رنځ یاسیل او ملاریا پورې اړوند چې روغتیایي خدمات وړاندې کوي روغتیایي سیستمونه به پیاوړي کړي او ټولو زیانمنونکو ته به خدمات پر وخت رسیږي له تاسې خپل ټول همکاران نه په مننه سره زموږ د شپې 8 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته رسیږي ښه شپه ولرئ